بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا القلم خبرندوية إدارة دا زه تسلیم او دا د فکری سمون خبرونه ده. په دې خبرونه کې فکری، علمي، سیاسي او نظامی شنندانو او د ټولنیزو مطبوعاتو فعالانو سره خواله کوو. دا د یو ځل بیا د فکری سمون د یوې نوې خبرونې سره ستاسو په چوپړ کې یو چې موضوع یې د استخباراتي دسیسې. هیله ده خبرونه تر پایه تعقیب کړئ. تېرې 12 لسیزې د یرغلګرو او د دوی د غلامانو ایجنټانو لپاره کافي وخت و چې په خپلو غلطیو یې سوچ کړی وای او د نه تکرارولو او اصلاح کولو هڅه یې کړې وای. خو لا تر اوسه دښمن له خپلو ناکامو استخباراتي دسیسو هیڅ لاس نه اخلي. کله یو ډول او کله بل ډول درواغ او افواهات خپروي، حتی پلونه الوزوي، ښوونځي سوځوي، بېګناه هېوادوال، کدرونه، مخوري او پیژندل شوي څېرې په مرموزه توګه وژني او په دې امید چې څه به ترلاسه کړي. خو په دې نه پوهیږي چې د امپراتوریو په دې هدیره کې تیرو ټولو یرغلګرو او کورنیو لاسپوڅو یې همدا شان ناکامې هڅې کړي. ډېر لاس او پښې یې وهلې، خو په پای کې همدلته شړېدلي او رالوېدلي دي. په ګران هېواد کې د بهرني یرغل په وړاندې اوسنی اسلامي مقاومت د ولس د تل نه راټوکېدلی او اسلامي امارت یې د ولس د واقعي استازي په توګه مشري کوي. که یرغلګر او د هغوی داخلي او خارجي ملاتړ کوونکي په دې سپېڅلي اسلامي یون او پاڅون بل هر ناوړه نوم کېږدي، د ولس زړه پرې اوبه نه څښي، ځکه چې ولس یې تر بل هر چا ښه پېژني. همداشان که یوازې په درواغو، منفي تبلیغاتو او مرموزو وژنو کامیابي حاصلېدای، نو په تېرو 12 لسیزو کې به یرغلګرو او د هغوی داخلي انډیوالانو ترلاسه کړي وای. د وخت په تېرېدو سره افغان مسلمان ولس او حتی د نړۍ ولسونو ته د هغوی غولونکي شعارونه او لمین څخه خالي ویناوې ټولې معلومې شوې دي. د پروګرام په دې برخه کې د محترم ورور مولوي عبدالحنان همت صاحب نظر اورو. زما په فکر د کابل د ادارې د استخباراتو دغه اوسنی پلان چې په کابل او ځینو ولایتونو کې ژورنالیستان، مدني فعالان، عالمان د هغوی تروروي، وژني، ټارګټ کوي، دا د دوی نه لومړی پلان ده او نه به وروستی. موږ تېرو 20 کلونو ته په کتلو سره د لسګونو داسې پیښو شاهدان یو چې د کابل ادارې د استخباراتو لخوا ترسره شوي دي. مثلا موږ په تېرو 20 کلونو کې د سلګونو مکتبونو، پلونو او نورو عامه المنفعه ځایونو یا علمي بنسټونو د تخریب شاهدان یو چې د کابل ادارې د استخباراتو لخوا به تخریب شول او بیا به یې دغه پیښه، دغه جرم د خپلو ویندویانو په خوله او د خپلې اجري میډیا په مټ باندې پر طالبانو تاوان کړل، تر څو طالب په ولس او په نړیواله ټولنه کې منزوي کې ولس او نړیوالو ته طالب د یو وحشي کرکټر په صفت باندې وپېژني. ولس ته طالب وپېژني چې دا د علم و، د تمدن و او د آبادۍ ضد ده او دوی په دې کار کې تر ډېره حده پورې کامیاب هم شول. تر ډېره وخته پورې ولس پر طالب غولېدلی و چې رښتیا هم طالب د تمدن یا د آبادۍ مخالف ته او دا کار په رښتیا طالبان کوي. په حالي حالاتو کې چې د کابل په کابل یا په ځینو ولایتونو کې هدفي وژنې کېږي، د مدني فعالان ترور کېږي یا خبریالان او عالمان یا نور سیاسي اشخاص وژل کېږي. دې څخه زما فکر باندې د کابل ادارې 2 هدف لري. یو هدف دا دی چې تر څو نړیوالو ته وښیي، امریکایانو ته وښیي چې د دوحې تړون طالبانو نه دی عملي کړی. په کومه کچه چې طالبانو د خشونت د کمولو ژمنه کړې وه، هغه یې نه ده پوره کړې. دوم هدف دا ده چې دوی غواړي، د کابل ادارې استخبارات او د کابل اداره غواړي نړیوالو ته وښیي چې په فعلي حالاتو کې کابل او افغانستان سخت ناامنه ده، ځکه دوی داسې اشخاص، داسې شخصیتونه وزني چې پر هغوی باندې میډیا غږېدلی شي. مثلا ژورنالیستان دي، سیاسي اشخاص دي، لیکوالان دي. نو دغه اشخاص دي چې میډیا
د افغانستان داخل میډیا او نړیواله میډیا یې خبر ته کوریج ورکوي، خبر یې اخی او نړیوال باندې غږیږي. نو دوی نړیوالو ته ښیي چې په فعلي حالاتو کې ستاسو د وتلو وخت نه ده، د افغانستان د پرېښودلو وخت نه ده، ځکه افغانستان له نورو حالاتو څخه، له پخوانیو حالاتو څخه اوس ډېر ناامنه ده. نو زما فکر باندې دغه وژنې، هدفي وژنې، دا د کابل د استخباراتو کار ده، تر څو نړیوالو ته وښیي چې ستاسې د وتلو وخت نه ده او دا کار طالبان کوي. د کابل اداره د وحشتونو په سلسله کې د هر کال لپاره ځانګړی پلان جوړوي. تیر کال بې رحمه بمبارۍ، شپنۍ چاپې او د عوامو بېګناه افغانانو بېدریغه وژنې د دې پلان برخه وې. سږ کال بیا د استخباراتي دسیسو هدف د کدرونو وژل دی. موږ ولیدل ډېر هغه خلک چې په آینده کې ورته د هیواد د سمسورتیا لپاره تمې وې ویې وژل. په تعلیمي ادارو او پوهنتونونو یې بریدونه وکړل او دیني علما کرام یې بندیان کړل. دوی چې له اوله یې د هیواد د آرامۍ مخه نیولې ده او د بربادۍ هڅه یې کوي، اوس چې د سولې هیلې زیاتې شوي دي، یو ځل بیا په دې پلانو او دسیسو دا چارې سرته رسوي. راځو او د موضوع اړوند د ګران ورور شرافت ویاړ صاحب نظر اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موضوع استخباراتي دسیسې ټاکل شوې ده. د کابل د ادارې تر ولکاسې لاندې کمې سیمې دي، ځینې غټ غټ ولایتونه دي، په هغو کې له څه مودې راهیسې خبریالان او مدني فعالان او همداراز علما په شهادت ورسېدل. خو دا کار په دې 20 کاله کې نه و سوی. سوی به خو دومره زیات شمېر کې نه و سوی. له دې څو وخت را په دې خوا باندې دا کار روان دی، دا وژنې کېږي. زما په فکر دا کار د سولې له خبرو سره جوخت پیل سو. کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع سول، د طالبانو او د کابل د ادارې ترمنځ خبرې روانې سوې، دا وژنې هم ورسره له دې سره یو ځای را پیل سوې. دا چې دا 20 کاله دا وژنې نه وي، خبریالان نه په نښه کېدل، مدني فعالان په دومره زیات شمېر کې نه په نښه کېدل، علما، هغه برجسته علما په دومره زیات شمېر کې نه په نښه کېدل، دا چې اوس د سولې له خبرو سره یو ځای دا په نښه کېږي، نو دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا استخباراتي دسیسې دي او دا کارونه د استخباراتو دي، د نورو کړیو دي چې هغه دوی غواړي د سولې په خبرو کې یو خنډ رامنځته کړي او د سولې خبرې ودرېږي او د دې وژنو، د دې خلکو خبریالانو یا د دیني علماو یا د مدني فعالانو د دې د وژل کېدو پړه پر طالبانو باندې ورواړوي. خو دا یو سوال پیدا کېږي له هر چا سره، نه یوازې دا چې له خبریالانو سره پیدا کېږي یا د کابل د ادارې له خلکو سره، دوی هم په خپله پر دې باندې د تعصب اوښکې تویوي چې دغه زموږ د هیواد هستۍ دي له منځه ځي، خو په اصل کې دا کار دوی کوي. سوال دا پیدا کېږي چې ولې 20 کاله داسې یو دسیسې نه رامنځته کېدې، خبریالان نه وژل کېدو، حتی چې خبریالان د دوی د لاس خلک دي، مدني فعالان د دوی د لاس خلک دي، دا نه وژل کېدو. او په دې چې کله د سولې خبرې را شروع سوې، هم مدني فعالان وژل کېږي، هم خبریالان وژل کېږي او هم علما وژل کېږي. هغه علما چې دوی پوهېږي دا به په بین افغاني مذاکراتو وروسته یا د سولې په جریان کې به دوی ته پښه ورسي یا هغه د سولې په راتلو کې کار وکړي. نو د دې سوال یوازینی ځواب دا ده چې د استخباراتي دسیسې دي، دوی نه غواړي په دې هیواد کې ارامي راسي او دا ستړی ولس، مظلوم او کړېدلی ولس نور اسوده ژوند ولري، ارام ژوند وکړي په دې هیواد کې او له سولې برخمن سي. خو له د دې هیواد د خلکو مینه چې دا کوم د طالب ته مینه ورکوي یا اسلامي امارت ته مینه ورکوي، د دې خلکو مخ په دې باندې نه ډب کېږي چې یو خبریال دې ووژل سي یا دې یو مدني فعال یا د یو عالم ووژل سي، بلکې د حل لارې یوازې دا ده
چې د کابل د ادارې هره کړۍ چې د دوی هغه د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي. د استخباراتو مطبوعاتي څانګه د راتلونکي برخلیک هره احتمالي بڼه تحریفوي او خپل شریر نیخونه د ولسي ارمان سولې په وجود بېدریغه لګوي. استخباراتي اجران د خپلو لوړپوړو اجرانو د مسؤلیت حفاظت په خاطر اجتماعي او ملي مصالح تر پښو لاندې کوي. هغوی هیڅکله د عدالت میز ته خپل حضور نه مني. د هیواد روان حالت د استخباراتي دسیسو ښکار شوی. امرالله صالح د دې وحشیانو مشري کوي او د دې ملت مخور قومي مشران، سیاسیون، ژورنالیستان او جید علما په نښه کوي او په شهادت یې رسوي. هغوی د واک د بقا لپاره د دې مرموزو او هدفي وژنو لړۍ ګرم ساتلی او غواړي چې د دوی د واک ګدۍ وغځېږي. قدرمنو اوریدونکو، له ملتیا مو مننه کوم. هیله ده چې خپرونه مو خوښه شوې وي او د نورو سیاسي او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ په یوټیوب، فیسبوک او ټلګرام کې القلم چینل ولیکئ او د خپلې خوښې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. تر بلې خپرونې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په الله مو سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.